دا کهانی د یو ریل سټوري نه انسپایر ده چې پای کې څه پولیسانی چې هغې په یو کور باندې د 1.5 لاک روپو لپاره ریډ ووهي مګر هلته د دې په لاس باندې 20 کروڑ روپۍ ولګي چې د هغې د وجې دې ټولو د پیسو ته نیت خراب شي. هلو گایز ویلکم ټو پشتو وایس زون. او نن به موږ د یو فلم په باره کې خبره کوو چې د هغې نوم دی رف. د کهانۍ شروعات وشي او موږ ته جې کې نومې جینۍ وښودلی شي چې دی به انکم ټیکس ډپارټمنټ کې کار کوو او دې ته په یو کور کې د ډېرو پیسو خبر میلاو شوی وي. دی دا خبر خپل سینیئر سره رسولو غوښتل مګر په لاره کې په دې باندې څوک حمله وکړي او هغه قسم لګاتر په دې باندې ګولۍ وري. دا خو هم د هغې مقابله کوي او په هغې منډه کوي خو دغه دوران یو ګولۍ راشي او دا پرې ولګي. دا پته ولګي چې زما بچ کېدل لږ بږ ناممکنه دي نو دا اخیری یو میسج ولیکي او موبایل اوبو ته وغورځي او دا کسان راشي او دا دغلته ووجي. بیا موږ ته یو څو ورځې پس وښودلی شي چې اوس اف بی آی ولې راغلی او د جې کې د مرګ تپوسونه د دې ټیم نه کوي. د دې ټیم کې 15 کسان وي چې پای کې د ټولو د مشر ډین وي. د دې په دې ټیم کې یو 2 جنکۍ وي چې د هغې نوم او لولا نوم او دې ټیم یو بل یو خاص کس چې د هغه نوم جیډي. اف بی آی ول د ټول نه سیوا تپوسونه د جیډي نه شروع کړي ځکه اف بی آی ول ته پته وه چې جې کې د جیډي ګرل فرینډ وه او کوم اف بی آی آفیسر چې د جیډي نه تپوسونه کوي دا دراصل د جیډي خپل ورور و چې هغه د جیډي نه ډېر عجیبه عجیبه تپوسونه شروع کړي نو په دې جیډي ډېر سخت غوسه ورشي او دوی دواړه یو بل څه په جګړه شي خو دغه دوران د جیډي ټیم ولې راشي او دوی د یو بل نه جدا کړي. بیا ډین د جې کې خواله راشي او ورته وایي چې دا ته څه کوې ته دونه معمولي خبره باندې اف بی آی ولې سره ولې جګړه کوې. موږ ته پته ده چې جې کې په مرګ باندې ته ډېر زیات خفه یې ستا نه سیوا تکلیف موږ ته هم دی خو موږ د هغې قاتل معلومول پکار دي نه کې اف بی آی ول څه جګړې کول. نو په دې باندې جې ډېر زیات غوسه شي او ډین ته ووایي زه څنګه صبر وکړم. ما ته پته چې جې کې څه داسې قسم کې انفارمیشن و چې هغه هغې ډپارټمنټ والې ته ورکړو نو ډپارټمنټ والې هغه مړه کړه یعنې د جې کې قاتل په دې ډپارټمنټ کې دی او چې څو پورې ما هغه نه پیدا کړی نو زه د چین ساه نشم اخیستی. هغې نه بعد جې کې بهر راوځي او بعد نورو ملګرو سره کښېني. دلته دا ټول ملګري په دې شک شبهاتو چې جې کې بچا مړه کړي او دې قاتل به څوک وي. هغه دوران موږ ته ډین وښودلی شي چې د هغه موبایل باندې یو میسج راغلی وي چې پای کې دې ته یو کور اطلاع ورکړی شي چې پای کې بلا پیسې دي. ډین دغه پیسو په باره کې سوچ کوي او خپل موبایل ویل پیپر ته هم ګوري چې پای باندې د هغه د زوی تصویر و. د ډین د زوی کینسر و چې 2 کاله مخکې هغه مړ شوی و چې په هغې په یاد کې ډین ډېر زیات خراب شوی و. بیا خو ده بیا خو خپل ټیم جوین کو اوس کار له راځي. دغه دوران ډین د خپلې کمرې نه بهر راوځي او د ملګرو خواله راشي او ملګرو ته ووایي چې ما ته د یو کور ټیپ میلاو شوی دی چې پای کې لاکو پیسې دي. نو په دې ورته د ملګري ووایي چې موږ خو د پیسو انویسټیګیشن نه کوو بلکې صرف د ډرګزو انویسټیګیشن کوو. نو ډین ورته ووایي چې موږ به ډپارټمنټ والو ته ووایو چې موږ ته صرف د ډرګزو انفارمیشن میلاو شوی و. دې تلو والی وي نو دغه دوران د ډین خواته نیک راشي او ورته ووایي چې څونه پیسو ټیپ میلاو شوی. نو ډین ورته ووایي چې صرف د 1.5 لاک روپو او دوی ټول بیا په هغه لوکیشن باندې ورسېږي چې کوم ډین ته په میسج کې ښودلی شوی و. دوی چې کله هلته ورسېږي او ور وټکوي نو دغه دوران دلته یو جینۍ راشي چې کوم په دې کور کې اوسېږي. د دې جینۍ نوم و ډیزي. ډین ډیزي ته ووایي چې موږ سره ستا د کور سرچ ورنټ دی او دې کور ته ورننوځېږي او هر سایډ ته سرچنګ شروع کړي. دې سره یو سپی هم وي چې هغه سره د پیسو سمیل راښکي او هغه دې ځان سره بره بوځي او بره یو دروازې وي چې هغه ته دې غوپاری شروع کړي. دې چې هغه دروازه کله راکولاو کړي او بره ور وخیږي نو دې ویني چې بره خو خالي کمره ده او هېڅ څه هم نشته دی. خو دغه دوران جیډي ویني چې دیوال نه اخوا بل خم څه شته دی چې دی څنګه ورشي او دغه ته چک کول شروع کړي نو دی ویني چې اخوا بلا بالټي پراته دي. نو ډین څه ملګري ولیږي چې بره وخیږي دیوال مات کوي او په خپله جیډي او ډین د ډیزي خواله راشي او د هغې نه پوښتنه شروع کړي. ډین ډیزي ته وایي چې د دیوال نه اخوا څه دي که په وخت باندې تا موږ ته ووایې نو کیدی شي موږ تا ماف کړو او حکومت ته تا حواله نه کړو خو که چېرې د دیوال موږ په خپله باندې مات کړو او موږ ته پته ولګېده نو دا به ستا لپاره ډېر مشکل شي. هغه دوران نیک ډین ته اواز وکړي چې بره راوخیږئ چې دی بره وروخیږي نو دی ویني چې هغه سایډ ته بلا بالټي پراته دي او چې دی دا بالټي کولاو کړي نو په هغې کې په کروړو پیسې دننه پرتې وي. دې پیسو په لیدو سره ډېر زیات حیران شي ځکه دې ته خو د لږو پیسو ټیپ میلاو شوی او دا پیسې د حد نه سیوا دي یعنې دې اوس په یو غټ مشکل کې ګیر شو. ډین فوراً د ټولو ملګرو ته وایي چې ما له خپل موبایل راکړئ دا رقم ډېر زیات دی اوس نه چې ستاسو د پیسو ته نیت خراب شي. ډین د ټول نه موبایل راغونډي کړي خو هغه د جیډي نه موبایل وانخلي. جیډي د ډین ته وایي چې ستا ولې په موږ باندې شک نشته دی ته ولې زموږ نه موبایل غونډې او موږ له خو دا خبر میجر له ورکول پکار دي. نو ډین ورته وایي چې لا اوس نه
موږ له دا ټولې پیسې راوباسل پکار دي او دا ټولې پیسې کاونټ کول پکار دي. جیډي په یو خبره باندې هم نه پوهیږي چې اخر کا د ډین په دماغو کې روان څه دي. دا ټولې خبرې ډیزي واوري نو هغه دې له اواز ورکړي چې څونه پیسې اخیستل غواړي دې ځای نه والي او دې ځای نه وځئ، ګینې دا به ستاسو لپاره ډېر زیات مشکل شي. او دغه دوران بار یو پولیسو ګاډی راشي چې د هغې د کتو لپاره ډین او جیډي بهر هغې له وروځي. ډین ورته ووایي چې موږ د کور ته سرچنګ دپاره راغلي او ټول حالات زموږ په کنټرول کې دي، نو تاسو دې ځای نه تللی شئ. مګر هغه پولیس ډېر زیات نیغ وي. هغه ډین ته ووایي چې تاسو له خو دې ټایم کې چوټي کول پکار وو او تاسو له اوسه پورې هم په ډیوټۍ باندې یې. سم او دا ټولې خبرې به ډپارټمنټ کې کوم او زه به ستاسو اصلیت مخې له راوړم او د هغه ځای نه لاړ شي. ډین دا ټولې پیسې د بره نه راکوز کړي او لاندې ټولې بیسمنټ ته راوړي او د جینکو ته ووایي چې دا پیسې کاونټ کول شروع کوي. او نیک ته ووایي چې د بهر وځه او بار ګوره، که څوک هم حمله کوي یا حملو اراده کوي نو موږ له اطلاع فورا راکوه. مګر چې کله نیک خپل جاکټ واچي او بهر راوځي نو دغه دوران موږ وینو چې نیک سره یو بل خفیه فون هم و چې په هغې باندې هغه چاته میسج وکړي چې دلته موږ ته بلا پیسې میلاو شوي او فورا ځان راورسوه. بیا موږ ته ډین وښودلی شي چې د بیا د ډیزي نه پوچھتاچ شروع کړی او ډیزي ته وایي چې د پیسو معامله څه ده. نو هغه ورته وایي چې ما ته خو د پیسو پته نشته ځکه زه یو څو ورځې مخکې دلته راغلی یم او دا زما نیا کور دی. مګر دغه دوران د کور په موبایل باندې رنګ راشي چې هغه جیډي اوچت کړي. جیډي ته په موبایل باندې د هغه سړی یو کس لګیا وي او ورته ووایي چې د ځای نه زر تر زره ځان وباسئ، زه نه غواړم چې 1.5 لک روپو لپاره تاسو ځانونه ووژئ. د موبایل کټ کېدو نه بعد جیډي او ډین چې بلې کمرې ته کله راشي نو جیډي په ډین باندې ډېر زیات غوسه شي او ورته ووایي چې ستا په دماغ کې څه دي او ته ولې زموږ نه دا خبرې پټې. هغه جیډي ته ووایي چې تا ماته 3 لک روپۍ یادې کړې وي او اوس چې د کس ماته رنګ وکړ د 1.5 لک روپۍ یادې کړې، نو څه که ته دا پیسې پکې ځان له وښې، یعنې په منځ کې ته پکې ځان له ګپ لکې. نو په هغې باندې ډین ډېر زیات غوسه شي او ورته ووایي چې ستا دماغ خو په ځای دی. جیډي ورته ووایي چې زما اوس په تا باندې بالکل یقین نشته، ته اوس ما د خپل خبرې په باره کې ووایي چې تا لا خبر درکړی چا دی. مګر ډین هغه ته هېڅ هم ونه وایي ځکه هغه ته دا خبر بل هېڅ چا نه بلکې جی کې رالیږلی و. د مرګ نه مخکې هغې چې چاته میسج لیږلی و نو هغه ډین و. جیډي ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي چې دې په پیسو په باره کې به زه اوس میجر ته رنګ کوم او هغه بهر راوځي او خپل یو ملګري له رنګ ورکړي او هغه ته وایي چې موږ ته په یو کور کې بلا پیسې میلاو شوي دي، خو د ډین دماغ خراب شوي دي او هغه ځان له ګپله کول غواړي. نو زر تر زره ځان راوړسوه چې دا پیسې سیفلی د ډیزاین وباسو او ډپارټمنټ ته حواله کړو. نو هغه ورته ووایي چې زه ډېر زیات نږدې یم او په 10 منټو کې به زه ستا خواته در ورسېږم. بل سایډ ته نیک ویني چې مخامخ کورونه دي چې د هغې لیټونه بار بار پرغېږي او دغه دوران جیډي هم دغه خواله راشي. نیک هغه ته لیټونو په باره کې ووایي. نو جیډي ورته ووایي چې دا کولوني خو به یو ګونډګانو اخیسته خواهی به په دې کې نه اوسېدل، نو راته ښکاري دا څوک دي چې موږ ته څه میسج راکول غواړي او دی هغه سیټ ته ور روان شي چې چیک کړی شي چې دغلته څه دي. مګر جی کې نیک ته ووایي چې ته دننه لاړ شه، دلته موږ ته کور کې ډین وښودلی شي چې چاته په موبایل باندې لګیا وي او ورته ووایي چې موږ ته صرف د 1.5 لک روپو رقم میلاو شوی دی. او بیا د جینکو خواله راشي او ورته ووایي چې ما مخکې معامله صفا کړې ده، ما سره د 1.5 لک روپو خبره مخامخ ښودلې ده او باقي پاتې پیسې موږ ځان نه پټ کړو او ځان به ویسو ځکه موږ ته خو په نوکرۍ کې نور هېڅ هم نه میلاویږي. مګر بار ډیزي دا ټولې خبرې واوري او چې څنګه نیک دننه راشي نو هغه ورته ووایي چې د ډین ارادې ښې نه دي، هغه دا ټولې پیسې ځان له پټول غواړي، نو د خدای خاطر وکړو په هغه باندې نظر ساته. مګر دغه دوران ډین راشي او نیک ته وایي چې جیډي څه شو، نو هغه ورته وایي چې هغه بهر تللی دی. نو ډین ورته وایي چې ما د جیډي خواله بوزه او دی بهر د کور نه بار راوځي. دی چې کله په دې روډ باندې روان وي دی په منځ کې یو ټینشن والا ماحول کریټ شي. ډین نیک ته آواز وکړي او ورته وایي چې ته څه بدل بدل ښکارې، آیا ته زما څه خبرې پټې؟ نو په هغې ورته نیک وایي چې ستا دماغ کار کوي. لږ ساعت کې نیک ته داسې ولګي چې ډین ما مړ کولو والا دی، نو هغه هم د خپل ټوپک په بټن باندې ګوته کېږدي. مګر ډین هغه ته وایي چې زه دننه لاړ شه او جینکو سره پیسې وشماره. نیک چې کله واپس کور ته راشي نو دغه دوران ډین خو واپس شاته راشي. نیک د هغه نه تپوس وکړي چې جیډي څه شو، نو ډین ورته وایي چې ما او هغه یو ځای را روان وو خو په لاره کې زما نه جیډي جدا شو. نو نیک په زړه کې شک پیدا شي چې راته ښکاري ډین جیډي ووژه او دغه دوران د کور لیټونه مړه شي او د هر سایډ نه په دې باندې دغه دوران فایرنګ شروع شي چې په هغې کې دی یو ملګري لولو په خپه باندې ګولۍ ولګي او هغه ډېره زیاته زخمي شي. دی فورا دغه ډزو پسې بهر روځي چې په موږ باندې آخرکار دا ډزې وکړئ چا. دغه دوران دا کس په دې باندې په دوباره بیا فایرنګ شروع کړي چې د هغه د وجې دی یو سیټ ټپټ شي.
هغه کس لګیا وي او د هغه ځای نه تېښته کولو کوشش کوي خو مګر ډین ورپسې شاته ور روان وي مګر دا کس بیا هم ګاډي ته وخیږي او د هغه ځای نه وتښتي. دغه دوران جیډي هم د کور نه بهر راشي او هغه سره یو ګونډه وي چې هغه ګونډه لګیا وي او خپل مالک سره په موبایل باندې خبرې کوي. دا ګونډه د خپل مالک ډین سره په لاین باندې کې نو دا مالک ډین ته وایي چې دې پیسو موږ سره هېڅ تعلق نشته دی دا پیسې نه زموږ دي او نه دا پیسې موږ دغه ایښي دي نو دا پیسې ولې او زر تر زره دغه ځای نه بهر وځئ. دی واپس کور ته راشي نو دغه دوران دی په منځ کې یو ټینشن واله ماحول کریټ شي. جیډي ډین ته وایي چې ستا په دماغ کې څه دي ته ولې موږ ته اصلي خبره نه کې او ته ولې میجر ته کال نه کې او ما ته داسې ښکاري چې د جې کې مرګ قاتل خو هم ته یې هغه جې کې چې حمله کړې نو هغه ته یې چې په دې خبرې اورېدو سره ډین له ډېره زیاته غوسه ورشي او دغه دوران د یو بل سره جګړه کول شروع کړي خو دغه دوران د دې ټول ټیم راشي او دوی د یو بل نه جدا کړي. دې دواړو جدا کول نه بعد نیک چې کله واشروم ته لاړ شي نو دی ویني چې د نه موبایل هغه جګړه کې پرېوتی یعنې د سره موبایل نشته چې د هغې د وجې دی ډېر زیات په ټینشن کې شي. بل سایډ ته موږ ته جیډي وښودلی شي چې د بیا هغه ملګري ته رینګ کړی او ورته وایي چې ته کوم ځای کې ته ولې اوسه پورې ونه رسېدې نو هغه ورته وایي چې زه په 5 منټو کې به ستا خواته در ورسېږم. دغه دوران نیک دغه ته پټرول واړی او دغه ته اور ولګوي او دغه دا کوشش چې د موبایل دغه کی وسوځي نو دی زر ته زره پیسې والي او د کور نه بهر راوځي. ډین چې کله بهر راوځي نو دی ویني چې دا کس بې تپوسه راغلی دی نو په هغې باندې ډین ډېر زیات غوسه شي او ورته وایي چې اخر کار تا ته ویلي چې اوس دلته راغلی نو دغه دوران جیډي راشي او ورته وایي چې ته ما رنګ کړی و او بیا دا ټولې پیسې راولي او په غوسه کې د آرمر ټرک ته ورولي مګر دلته ډین هوښیارتوب وکړي او هغې جینکو ته وایي چې تاسو موږ سره مه راځئ بلکې تاسو د ډپارټمنټ باندې انتظار وکړئ او هغې سره بیا خپل ډپارټمنټ ته راشئ. اوس په دې ګاډي کې سب 4 کسانو جیډي ډین نیک او دغه ګاډي والا او دې ټولو په یو بل باندې شک شروع کړی و او دغه دوران نو بیا نیک خبرو شروع کړي او په ډین باندې ګوته کړي چې غدار ته یې پته نه لګي چې ته میجر ته ولې رنګ نه کې او د پیسو په باره کې میجر ته ولې خبره نه کې. ما ته ډیزي وویل چې د میجر ته رنګ کړی او هغه ته صرف 1.5 لک روپۍ یادې کړې وې او دغه دوران ډېر خبرو شروع کړي او ټول اصلیت ښکاره کړي. هغه نیک ته وویل چې زه د سهار نه لګیا وم او دا ټول زما یو پلین و او زه په یو پلین په تحت باندې لګیا وم چې زه د جې کې قاتل را پیدا کړم یعنې ډیزي مخې ته چې کومې دا خبرې کولې ما دا خو زما یو پلین و د پیسو په باره کې صرف ما تا ته ویلو چې 1.5 لک روپۍ دي نو بیا هغه کس ته په موبایل څنګه پته ولګېده چې په دې کور کې 1.5 لک روپۍ دي نو په هغې باندې نیک لږ ویرېږي او دې ته وایي چې ما سره خو موبایل نشي زه چاته رنګ وکړم چې په دې کور کې دونه پیسې راوتې دي مګر دغه دوران جیډي د هغه موبایل روباسي چې کوم د لړۍ په موقع باندې د هغه د جب نه وباسلی و او ورته وایي چې دا موبایل د چا دی. دغه دوران نیک جیډي ته وایي چې ته په ما باندې شک کوې ستا خو په خپله باندې هم په ډین باندې شک دی نو دغه دوران جیډي هغه ته ووایي چې کله موږ بهر راووتو نو ما ته ډین ټوله خبره کړې وه چې ده ته دا ټپ چا ورکړی و او ده ته دا خبر څنګه میلاو شوی و او اوس موږ سره په دې پلان لګیا چې جې کې قاتل را پیدا کړو چې جې کې قاتل وڅوک. بیا جیډي ډرایور ته وایي چې ته ولې یوازې راغلی ما خو ته وایي چې ځان سره پوره ټیم راوله او ته یوازې راغلی د دې خبرې څه مطلب شو او دا ګاډی څوک چلی په دې ګاډي ډرایور څو دی دغه دوران هغه تمانچه راوباسي او په ټولو باندې حمله شروع کړي ځکه دې دواړه اوس ګیر شوي او دې دواړه هغه کسانو چې کومو کسانو دا جې کې وژلې وه او اوس دغه ډرایور تمانچه راولي او ټول اصلیت دې ته ووایي چې او موږ دواړه وو چې موږ جې کې وژلې وه مګر دغه دوران دې ته مخامخ اف بی آی والا راوځي او دې له ګاډي ودرېږي. جې کې دلته هوښیارتوب کړی چې هغه ټول نه مخکې خپل ورور ته رنګ کړی و او ټولو حالاتو نه خبر کړی و چې کله دا ډرایور اوس د هر طرفه ګیر شوی نو هغه دې له یو آیډیا ورکړي ورته وایي چې ډپارټمنټ ولته خو د پیسو په باره کې پته نشته راځئ چې موږ یو بل څه لاس میلاو کړو او دا پیسې دلته نه وباسو. دغه دوران نیک په دې باندې فایرنګ شروع کړي او د ګاډي نه راکوشي او ځان سره د یو پیسو بیک والي او د هغه نه تښتېدل شروع کړي او هغه ډرایور خو هم دا ګاډی والي او د هغه نه تېښته کول شروع کړي چې هغه پسې شاته جیډي ور روان شي. ډین په خپله په نیک پسې شاته ور روان شي خو نیک هم د هغه ځای نه وځي او هغه ډرایور هم د هغه ځای نه وتښتېږي مګر جیډي ډرایور پسې شاته ورپسې شوی او لګاتار په هغه باندې فایرنګ کوي او یو موقع داسې راشي چې هغه باندې هغه ګاډی دغه ځای کې الټه کړي او بیا ورپسې جیډي لاندې راشي او ورته وایي چې تاله نو پکار چې تا جې کې وژلی وې اخر کار هغې ته ویلي څه وو مګر دغه دوران موږ وینو چې دا ډرایور لګیا وي او تمانچه راخلي جیډي په لاس کې تمانچه وي او هغې په فورن فایر وکړي او دغه ځای کې ووژي. سرته موږ ته ډین وښودلی شي چې هغه نیک هم راګیر کړی و خو هغه نیک ونه وژي بلکې صرف یې ګرفتار کړي او قانون او ګورنمنټ یې مخامخ کړي او ځان سره یې راولي. بیا موږ ته فایو بریګیډ وښودلی شي چې د ډیزي کوت را روان وي د اور مړ کولو لپاره او دغه دوران موږ ته په روډ هغه ګاډی وښودلی شي چې کوم د ډیزي په ګیراج کې ولاړ و او په دغه ګاډي کې هغه ټولې پیسې پرتې دي.
یعنی په هغه بیکونو کې هیڅ هم نو چې کم نیک تختول او د دې ټولو پیسو شمارلو نه بعد ډپارټمنټ والا دې ټول نه په نمبر ته پوښتنه کوي چې دا پیسې څونه دي نو ټول ورته ایگزیکټ اماونت یاد کی او بیا موږ ته وښودلی شي چې دې پیسو 20% ډیزي ته میلاو شو ځکه دې لړۍ کې د هغې ټول کور سوځېدلی و چې په هغې اورېدو سره هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه چې دې پیسو 20% اخرکار هغې ته میلاویږي بیا ډیزي د ډین خواله راشي او ورته ووایي چې تا ته پته وه چې زه به دا خبره نیک ته بیانوم یعنی دا ستا یو پلین و مګر ډین ورته ووایي چې ستا سوچ هم صحیح و تا هم دا کوشش کو چې دا پیسې صحیح لاس ته لاړ شي یعنی ګورنمنټ لاس ته یعنی تا هم چې څه کول د حق دپاره کول چې د هغې اصلاح ته اوس میلاو شوه بیا موږ ته په اخره کې جیډي او ډین وښودلی شي چې دې دواړه د سمندر غاړې ته راغلي وي او دغلته ناستې وي او د خپل فیوچر په باره کې سوچ کوي او دا موی په دې زمانې ختم شي که مو هم خوښه شوی وي نو دا ویډیو سره لایک کې او چینل سبسکرایب کې ستاسو ډېره شکریه والسلام